عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله ډیر عادل باچا تیر شوی دی. د عدل په کیسو باندې کتابونه ډک دي. امام ابن حبان بستی رحمه الله په روضة العقلاء کې د یو خبره نقل کړې ده. وایي چې کم بنده په دې دنیا کې د بل مسلمان سره نرمي وکړي او په نرمۍ باندې گزاره او ژوند او سلوک ورسره وکړي، الله رب العالمین به د قیامت په ورځ باندې چې هغه ډېره زیاته سخته ده، انسان به ډېر زیات ضرورت و نرمۍ ته لري، نو الله تعالی به د قیامت په دې سخته ورځ د سره بیا نرمي وکړي. نو په دې دنیا کې نرمي کول ډېر ښه خوند کوي او انسان ډېر دروند او ډېر ښه ورباندې ایسېږي، ډېر غوره صفت دی. نو که موږ او تاسې په دې دنیا کې د نورو مسلمانانو سره د نورو ورونو سره د نرمۍ چلند وکړو، نو د قیامت په سخته ورځ به الله رب العالمین زموږ او ستاسې سره بیا نرمي وکړي چې په هغه دنیا کې د قیامت په دې سخته ورځ موږ او تاسې ډېره زیاته اړتیا او ضرورت ورته لرو.